نړیوال بانک افغانستان سره $1 میلیارد مرستې اعلان کړه. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. نړیوال بانک له افغانستان سره څه باندې $1 میلیارد بشردوستانه مرسته اعلان کړه. د نړیوال بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې له افغانستان سره په دې سخت وضعیت کې د بشردوستانه مرستو په موخه $1 میلیارد نړیوالو بنسټونو ته ورکوي څو دوی وکړای شي له رامنځته شوي ناوړه وضعیت سره مبارزه وکړي. نړیوالې رسنۍ وایي دا $1 میلیارد د هغو مرستو له ډلې دي چې په تیر کې له افغانستان سره ژمنه شوې وه، خو د نوي حکومت په راتګ سره یې ورکړه ځنډېدلې وه. نړیوال بانک وایي چې دغه پیسې به ملګرو ملتونو ته ورکوي څو په افغانستان کې له لوږې سره د مبارزې، روغتي سیستم د جوړېدو، وړتیاوو د ساتلو او اقتصادي ودې په موخه وکارول شي.